بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله د ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې چې موږ او تاسې په تیر درس کې خپلواک مرفیمونه ولوستل او په هغې کې مو د نوم تعریف وکړه او ورسره مو وویل چې په پښتو ژبه کې نوم د جنس عدد او حالت له مخې ګردانیږي. نو په هغه درس کې موږ او تاسې د جنس له مخې د نوم ګردان ولوسته. اوس به له خیره سره د عدد له مخې د نوم په ګردان باندې خبره وکړو چې د عدد په لحاظ په پښتو ژبه کې نوم په جمع او مفرد باندې ګردانیږي او مفرد نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې یوازې د یو شي، یو سړي او یا یوې پدیدې په نومولو باندې دلالت وکړي. او بل هم جمع نوم. د جمع نوم هغه ده چې له یوه څخه د ډېرو شیانو، اشخاصو او پدیدو په نومونه باندې یا په هغو باندې دلالت وکړي. نو لومړی د نارینه یا مذکر نوم د جمع کولو نښې چې دي په پښتو ژبه کې دا دي چې لومړی د آن په وروستاړي سره ده، لکه هلک جمع هلکان، جمع آن مساوي هلکان، لیوه لیوان او دغه راز آس اسان. بل د ونه په وروستاړي باندې ده، لکه قلم قلمونه، زړه زړونه، میز میزونه. بل هغه نومونه چې په نرمه یې یا په نرینه یا باندې پای ته رسېدلي وي چې په پښتو کې دفتان ګڼل کېږي، په څرګند یې جمع کېږي، لکه سړی سړي، منګی منګي، زمری زمري او داسې نور. په زورکي یا هې سره لکه غل غله او مل مله، دغه ډول نور. بل یو شمیر یو هجایي کلمې چې په منځ کې لنډ واو راغلی وي، دغه واو حذفیږي، پر ځای الف راځي او په پای کې هم زورکی یا د زور حرکت ور اضافه کېږي، لکه کون کاڼه چې د زورکی حرکت ده، شپون شپانه او داسې نور. بل په ګان سره جمع کېږي، لکه ماماګان، باباګان، سادهګان او داسې نور. او بل هم په یان سره ده چې دا د هغو کلمو په پای کې راځي چې هغه د پښتو ژبې خپلې نه دي بلکې پور ویونه دي، لکه میرزا میرزایان، ملا ملایان، اشنا اشنایان. اوس بل خیره سره ولولو په پښتو ژبه کې د ښځینه نوم د جمع کولو نښې نښانې. ټول هغه ښځینه نومونه چې په زور یعنی ګرده هې سره خپلواک غږ سره پای ته رسېدلي وي په اوږدې یا سره جمع کېږي یا په مجهولې یا سره جمع کېږي او دغه د هې یا زور خپلواک غږ لویږي یا له منځه ځي، لکه ونه ونې، وینه او وینې، ستنه او ستنې. دوهم پر تانیثي یا غبرګ غږ باندې پای ته رسېدلي نومونه په خپل ذات کې جمع او مفرد حکم لري، لکه ډوډۍ، څپلۍ، سپوږمۍ چې دغه کلمې موږ جمع کولی نسو بلکې د جملې له اوږدو نه معلومیږي چې دا په جمع ډول باندې کارول سوی ده که په مفرد شکل باندې یا په یو ګړي شکل باندې کارول سوی ده. دریم هم په څرګنده یې پای ته رسېدلي ښځینه نومونه د یې په لویدو او تانیثي یې په ورډېرېدو سره جوړیږي، لکه ناروغي ناروغۍ، خوشحالي خوشحالۍ، وداني ودانۍ او داسې نور. څلورم هغه ښځینه نومونه چې په الف، لنډ واو او لکۍ واله یا هم تانیثي یا باندې پای ته رسېدلي وي په ګانې او وې وروستاړو باندې جمع کېږي، لکه خندا خنداګانې او یا هم خنداوې، ژړا ژړاوې یا هم ژړاګانې او دغه راز بیزو بیزوګانې یا بیزووې. په دې ډول باندې ممکن دغه موږ او تاسې جمع کړو، دواړه حالت یې سم دي. پنځم یو شمېر صفتونه چې په تانیثي یا پای ته رسېدلي وي په آنې به وروستاړي باندې جمع کېږي، لکه ګونګی ګونګیانې، لمسی لمسیانې، کابلی کابلیانې او دغه ډول نور. کېدای شي په خپل ځان باندې هم جمع واوسیږي، لکه ګونګی جونکۍ، ګونګی نجونې، ګونګی جلۍ یا انجلۍ، زما لمسی زما لمسی یا لمسیانې په جمع او مفرد دواړو حالاتو باندې کارول کېدای شي. شپږم پښتو حقیقي مؤنثات، هغه چې د پای توری یې
ښځینه نښه نه ده، خو دغه نوم په خپل ذات کې مؤنث ده، نو د هغو د جمع دپاره د یندې وروستاړی راځي، لکه مور میندې، خور خویندې، نګور نګیندې او داسې نور. وم هغه نارینه نومونه چې پښتو مؤنثه بڼه نه لري، هغه نارینه نومونه چې پښتو مؤنثه بڼه نه لري او دا د پښتو ژبې لپاره مستعار یا پور ویونه دي، د نارینه مذکر جمع حالت کې دغه اوږده مجهوله یا ور اضافه کیږي او ښځینه جمع بڼه ترېنه رامنځته کیږي، لکه میرزایانې، میرزا میرزایانې، ملا ملایانې، اشنا اشنایانې، چې د ښځې دپاره موږ په میرزا کې میرزاها یا په بل ډول باندې د ښځینه ګردان نه لرو، خو د جمع په بڼه کې له مذکر جمع حالت ته یوازې اوږده یا مجهوله یا ور اضافه کیږي او جمع بڼه په ښځینه برخه کې رامنځته کیږي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.